السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دغه د دیس او د دیټ د دیز او د دوز راځي دې ته د ګرامر په لحاظ څه وایي او د دې استعمال څنګه د مثالونو جملې به هم دلته جوړې کړم او دې ته په ګرامر کې به دې ته څه ویل کېږي. د دې صحیح استعمال دا سبق خاص د بیګنرز هغه شاګردان چې بنیادي خپل بنیاد جوړول غواړي د هغو دپاره دا دی بیسیک سبق دی ښه بنیادي. راځي د دې جملې اول به د دې ګرامر د دیس و د دیټ ته بیا به د دیز و د دوز استعمال او جملې در بښم. دیس چې دی هغه د یوه شي دپاره استعمالیږي. دیس پرونان دی ډیمونسټریټیو پرونان ورته وایي چې یو شي ته اسم اشاره موږ ورته وایي یو شي ته یو خاص شي یا سړي ته اشاره په کېږي. د ګرامر دغه سوده استعمال سولو پرونان دی خاص کر ډیمونسټریټیو چې یو شي یا یو سړي ته اشاره په کېږي. یوه نږدې شي ته دیس دیټ بیا یوه لرې شي ته اشاره په کېږي هم اسم اشاره دی. راځي زه به یې څو رانې درته ووایم. دیس از ا لیپټاپ دا یو لیپټاپ دی. دیټ از ا لیپټاپ هغه یو لیپټاپ دی یو لرې دی یو نږدې دی. دیس از ا بوک دا یو کتاب دی. دیټ از ا بوک هغه یو کتاب دی. دیس از ا چیر دا یو کرسۍ ده. دیټ از ا چیر هغه یو کرسۍ ده. اوس په رسم د دې زورو دوز دا نور جملې خپله ووایاست. اوس هم راځو د دیز او د دوز استعمال ته. دا هم هغه رقم پرونانس دی ډیمونسټریټیو نه اسم اشاره چې په هغه باندې اشاره ورته کېږي خاص کر سړي یا شي ته. خو دلته بیا جمع دی جمع شیانو یا سړیانو ته چې اشاره کېږي په لاس باندې نو دغه دپاره موږ دیز او دوز استعمالو. خو دیز بیا د نږدې ډېرو شیانو دپاره او دوز چې دی هغه د لیرو چې لیرې پراته وي هغه ډېرو شیانو دپاره دا دوز استعمالیږي. راځئ مثالونه یې راسره ووایاست چې بیا هم ښه سر په خلاص په ذهن کې دا خبره کښېني. دیز آر لیپټاپس دغه لیپټاپونه دي. دوز آر لیپټاپس هغه لیپټاپونه دي. دیز آر بوکس دغه کتابونه دي دا نږدې ډېر شیانه. دوز آر بوکس هغه لیپټاپونه دي. که ته غواړې چې دا پرونان څه ته وایي دا پرونان باندې سر خلاص کړئ. د دې لپاره ما پارټ آف سپیچ کې ویډیو جوړه کړې ده د نان پرونان اجکټیو دا ټوله پراته دي. زه به کوشش وکړم چې د پرونان ویډیو لینک دلته په راکونج باندې په آی کارټ بټن کې درته کښېږدم بیا تاسو پر هغه کلیک کولی شئ. دیز آر چیرز دا کرسیان دي. دوز آر چیرز هغه کرسیان دي. دیز آر فونز دا ټلیفونونه دي. دوز آر فونز هغه لیرې ټلیفونونه دي. مننه دا و زموږ د نن سبق. الله حافظ.